السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. راشد خان وایي د IPL په پایلوبه کې نتیجه زموږ د توقع خلافه، مګر بیا هم ستاسو د ټولو مینوالو له مینې او سپورټ څخه نړۍ مننه. په تېره بیا د هغه مینوالو څخه چې تر نیمې شپې پورې زموږ لوبې ته په میدان کې ناست وه، موږ هڅه وکړه چې دلته هم د افغانستان ښه نمایندګي وکړو. راشد خان یقینا هم په IPL کې د افغانستان ښه نمایندګي وکړه. ډېر ښه ولوبېدی، ډېر ښه وځلېدی، د افغانستان یو ښه نوم یې هلته روښانه کړ. د راشد خان ترڅنګ نور لوبغاړي هم ډېر ښه وځلېدل. د راشد خان سره په لوبډله کې نور احمد لکنوال ډېر ښه وځلېدی. تېره شپه هم په لوبه کې ډېر زبردست بهترینه بالنګ نندارې ته وړاندې کړ چې دا د ده لپاره یو ښه زیری دی. زما لپاره د نن ورځې تر ټولو غوره انځورونه افغان اتلانو د نړۍ د مسلمانانو زړونه وګټل. افغان اتلان د سفر پر مهال هم د قرآن کریم تلاوت کوي، یو ابراهیم زدران او بل هم ضیاء الرحمن اکبر. دا هغه مسلمانان په مسلمانۍ باندې کلک لوبغاړي دي چې په هر سخت حالات کې په هر ځای کې دوی خپل د قرآن کریم تلاوت کوي او د الله تعالی عبادتونه کوي. بېشک الله تعالی به هم دوی په خپل کار کې کامیابه کړي. د 2023م کال د پاکستان PSL او د هند IPL په فاینل لوبو کې د دواړو لوبډلو وروستی یعنی آخري اور د دواړو لوبډلو د یو رقم ترسره سو. د پاکستان سوپر لیګ فاینل لوبه کې د لاهور قلندرز او ملتان سلطان لوبډلې سره مخامخ وې چې په 6 بالونو یعنی په وروستي اور کې یوازې 14 منډو ته اړتیا وه. په آخري بال باندې 4 منډو ته اړتیا وه چې زمان خان د دې منډو څخه دفاع وکړل او په یوه منډه باندې لاهور قلندرز لوبډله اتله سوه. او د هند IPL کې هم تېره شپه د چنای سوپر کینګز او ګجرات ټایټنز لوبډلې فاینل لوبه کې یوازې په 6 بالونو باندې 14 منډو ته اړتیا وه. بیا په وروستي بال باندې 4 منډو ته اړتیا وه چې موحد شرما بالنګ کوي. د دې 4 منډو څخه یې دفاع ونه کړه. بالاخره چنای سوپر کینګز لوبډلې دغه لوبه وګټل. چنای سوپر کینګز لوبډلې د 10 کروړه هندي کلدارو ټرافي وګټله. ګجرات ته 14 کروړه هندي کلدارې ورکړل سوې، ممبئی ته 7 کروړه هندي کلدارې ورکړل سوې او لکنو ته بیا 6.5 کروړه هندي کلدارې ورکړل سوې. محمد شمي 28 ویکټې اخیستې وې. د ټورنمنټ غوره بالر سو 15 لکه هندي کلدارې ورکړل سوې. شبمن ګیل چې 890 منډې یې کړې وې د ټورنمنټ غوره توپوهونکی سو 15 لکه هندي کلدارې ورکړل سوې. همدارنګه د ټورنمنټ ارزښتمن لوبغاړی هم شبمن ګیل و چې 12 لکه نورې هندي کلدارې هم واخیستې. د ټورنمنټ امرجنګ غوره لوبغاړی جیسوال ته 10 لکه هندي کلدارې ورکړل سوې. میکسویل د سږ کال IPL غوره سټرایکر و. راشد خان تر ټولو غوره کیچ نیونکی و. د فاینل لوبې غوره لوبغاړی ډیوین کانویس و. شبمن ګیل بیا تر ټولو زیاتې 4 ورځې وهلې وې، 15 4 ورځې وهلې وې او پاپ ډوپلیسي بیا 14 تر ټولو زیاتې 6 ورځې وهلې وې. د IPL په پلی آف لوبو کې په ټول ټال 4 بالونو باندې منډې نه وې جوړې سوي چې اوس به د هند کرکټ بورډ 1,28,000 وننالوي. دا ژمنه د هند کرکټ بورډ کړې وه چې د هر ډاټ بال په بدل کې به هندی بورډ 1500 وننالوي. د هند پخواني تیز توپ اچوونکي عرفان پټان د 2023م کال IPL غوره لوبډله اعلان کړه چې د افغانستان راشد خان هم پکې ګډون لري. پاپ ډوپلیسي لوبډلمشر شبمن ګیل، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، هنریچ کلیسم، رینکو سنگ، جډیجا، راشد خان، محمد شمی، محمد سراج، موحد شرما، میتیشا پترینا شامل دي. کرکټ ټریکر هم د 2023م کال IPL غوره لوبډله اعلان کړه چې بیا هم پاپ ډوپلیسي لوبډلمشر شبمن ګیل، جیسوال، سوریا کمار یادو، رینکو سنگ، هنریچ کلیسم، راشد خان، پایوش چاولا، محمد شمی، محمد سراج او موحد شرما شامل دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.